د افغانستان د علومو اکاډمي له علمي غړو، اکاډمیکو شخصیتونو او یو شمېر نورو علمي کادرونو سره د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرپرست وزیر الحاج مولا نورالله نوري د یاد وزارت د ناستو په تالار کې وکتل، چې پر مهال یې د یاد وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولا حمدالله فطرت او یو شمېر نورو کارکوونکو هم حضور درلود. د ناستې په پیل کې د علومو اکاډمي څو تنو علمي غړو د یاد وزارت له بلنې څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د دغه وزارت د 2 چاپي رسنیو جرګه او هموطن مجلې چې د هیواد په کچه له خورا ډیر علمي ارزښت څخه برخمنې دي، دوی د تحریر او لیکنې په برخه کې پوره همکاري او ملاتړ ته ژمن دي. راغلي علمي شخصیتونو همدا راز وویل د دې لپاره چې یاد چاپي رسنۍ لا هم ارزښتمنې شي، د علمي مرکزونو او لا زیاتو علمي شخصیتونو سره د همغږۍ په موخه دې ناستې وشي او په یادو مجلو کې دې ورڅخه ګټه واخیستل شي. د یاد وزارت سرپرست ښاغلي نوري د علومو اکاډمي علمي غړو او راغلیو مشهورو څیرو ته تود هرکلی وکړ او زیاته یې کړه د دې هیواد ټول وګړي د یو بدن د غړو او اعضاو رول لوبوي او تاسو ته د نظام د تکیې حیثیت لرئ. تاسو د نظام قوم یاست چې نظام په دغسې کدرونو او اشخاصو باندې تکیه دغسې کدرونه او اشخاص په نظام کې بهبود لپاره کومک کوي، خدمت به کوي، ځان بذل به کوي، سعی به کوي، ځان به ستړی کوي. ښاغلي نوري همداراز وویل د افغانستان وګړو د اسلامي امارت پر راتګ سره داسې قربانۍ ورکړي چې تاریخ به یې د میړانې شاهدي ورکوي. دې خاورې نه یوازې په توره کې بلکې په قلم کې هم د نړۍ په کچه نومیالي روزلي چې مسؤلیت یې اوس دغه ناستو او نورو علمي شخصیتونو ته پاتې دی. هغه لیکوالانو ته په اشارې سره وویل اوسنی نسل باید د جهاد او انقلابونو قربانۍ او میړانې د خپل قلم په څوکه تر راتلونکو نسلونو ورسوي. نوموړي د علمي شخصیتونو د ارزښت په اړه وویل قلم د بدن وینه وچوي او تاسې د خپل تن وینه د دې ټولنې د راپورته کولو لپاره لګولې دي، ځکه نو تاسې د دې نظام لپاره د طلا په څیر ارزښت لرئ.